سبحان الله دا خبره هغه چا کړې ده چې هغه د دې مخلوق خالق دی او سره پاسه 1400 کاله مخکې دا خبره الله ذکر کړې ده موږ په خپلو سترګو وینو دا هر څه یهودی نصرانی مشرک هندو سیک بوذي هر مذهب والا الغرض عامه خبره چې د اسلام خلافي مسلمان نه دا ټول یو دي د مسلمانانو په مقابله کې الله وی ځان کې غیرت راولي او موږ یو بل پورې نښتي یو ها موږ یو بل پورې نښتي یو که چېرته د مسلمانانو په ملک کې څه حادثه راشي یا څه واقع راشي دا بس خوشحاله شي چې زه مسلمانانو کې مسله راغله کوشش دای د بعضو چې په څه طریقه دا مسلمانان دوی څه فتوې ولګو دوی مړه کړو دوی ختم کړو یو بل ختمو یو بل وجنو او چې دکه دا بعض بیا د کافرانو خبره چې راشي د هغوی سره ملګرتیا کوي دا د کوم ځای ایمان شو د کوم ځای اسلام شو هغوی خپلو کې ټول یو دي او یو مذهب والا نه کنه چې صرف نصارا یا صرف یهودیان ټول څومره کفر چې دی کنه نو د یو ملت دی د مؤمنانو په مقابله کې ګوره یو ملت دی یو او بیا هغه په مسلمانانو کې چې کوم منافقان دي دوی هم د هغوی په صفونو کې ولاړ دي او دا د هغوی نه خطرناک دي الله وي ته ورسره څنګه دوستي کوې تا کې غیرت نه راځي الله وي ستا رب نه مني ستا دین نه مني ستا مذهب نه مني تا نه مني او ته چې دی د هغوی سره دوستیانې کوې او د هغوی سره محبتونه کوې او دا خبر الله رب العزت په سورة الممتحنة کې تفصیلي ذکر کړی دی ومن يتولهم منكم او څوک چې واوړي د هغوی ته ستاسو نه یا او څوک چې دوستي کوي د هغوی سره ستاسو نه یا او څوک چې هغوی نه دوستان جوړوي تاسو نه فإنه منهم نو یقینا دی د هغوی نه دی مطلب مسله وړه ده وړه ده که نه ګټه ده دی د هغوی نه شو خو دلته اوس یو مسله یاده کړي ګوره بیا درته دا وایم چې څو پورې د عالم سره نه ناسته په قرآن نه پوهېږي او نه په حدیث پوهېږي ظاهري ترجمه موږ واورېده او چې څوک ومیني چې د کافر سره دوستي کوي هغه به کافري دا خو فیصله به دی لازم کوي ځکه چې نور خدای پوه نه دی په مسله باندې نو دا یاده که دوستي په دوه قسمه ده دوستي د کافر سره په دوه قسمه ده یو ظاهري دوستي ده دین ورله بد ګڼي او دا خبره مني چې دی په ګمراهۍ دی دی په کفر دی په مسلمانانو یې غوره نه ګڼي دی په ډېر خطرناک عمل کې پروت دی اگر که کافر نه دی دی ډېر په خطرناک کار کې پروت دی اگر که کافر نه دی او کیدی شي د دې د لاسه دی یو ورځ د بله دوستۍ کې پرېوځي نو کفر ته پې موتی شي هر حال کې کار د ده ناروا دی او ډېره خطرناکه مرحله کې هغوی وایي چې کفر ته نه رسي ځکه چې بدي ګڼي دین والا بد ګڼي مسلمانانو نه یې غوره نه ګڼي دوستي ورسره کړې ده ښه دویمه دوستي هغه ده چې په مسلمانانو یې غوره ګڼي دین والا غوره ګڼي نه دی اوس کافر دی والعیاذ بالله او دا خبرې ګوره ډېرې خطرناکې دا بعض دیګی که نه کیني او صفتونه شروع کړي او کافران ډېر ښه دي او زارېږي د انګریزانو نه او د هغوی په ملک کې دی د هغوی په ملک کې دی د هغوی په ملک کې دی کیدی شي دي کې بعض خبرې د کفر نه وي خو یو ورځ به د دین هم صفت وکړي چې په دې لار روان یې خیال هم دی که نه دی نن خو ته د هغوی د اخلاقو صفت کې سبا له به د دین صفت پورې یو ورځ وکړي او زه حیران شم دی بعضو ته چېرته لاړ شي که نه د یوروپ ته چکر ولګي چې راشي نو بیا چې ته په خیر له ورشي نو بله خبره نه وي خبره صرف صحیح الله یاره وینه چې کوم د هغوی روډ دی دا غریب روډ متاثره کړی دی او کوم چې د هغوی اخلاق ته د څه شي د اخلاقو خبره کوي
دا مسلمانان چې په دې دنیا کې تس نستی په دې کې دوی لاس نه دی او تا نه هېر شو لا هر څه هلیکاپټر وی راځي مریض اوچتوي مسلمانان که ډېر هم ترقي وکړي خو دی به کې ته ووایې یاره سعودي عرب چې دی که نه سعودي عرب داسې دی دی خو څه مطلب دا دومره چې دغه وکړو دا په ده ښه نه لګي سعودي عرب صفت دی دا خو مسلمانان دي که ته ورته بل مسلمان ملک یاد کړي هر مسلمان به چېرې دغه ملک هم ماشاءالله صحیح ده پوزه به تر وکړي تندی به ترې صحیح ده دا اصل کې شیطان خبرې دي خو چې کله ورته ته دا ووایي چې څنګه انګریزانو ملک ته یارانو بیا په صفتونو نه مړي او دې ته نه ګوري چې د دنیا کې چې مسلمانان څومره تس نستي که نه دې کې د دوی لاس دی موږ صرف دې یو لږه یو ورځ یو ځای کې صفت کوو سپی وي کډر ته ولیدلی وي هغه یې دوی سره وویشتو نو خو دا خو زما او ستا دپاره درس او عبرت دی چې د سپیو سره قدر دی او زما او ستا سره قدر نشته الله دا خبره موږ ته ذکر کړې د قرآن کې د الله په خبرو کې شک شته سورت ال عمران کې الله دا وایي چې دا خو ګورئ د دوی ښکاره دشمني د تاسو سره ده دوی چې کله تاسو نه یې که نه عضو علیکم الانامل من الغیظ دوی د ډېرې غصې نه د ګوتې چیچي تاسو ته ګورئ دا اوس هغه ربولي چې هغه په زړونو عالم دی الله وایي دوکه کېږئ پرې مه ګورئ مخامخ که تا ته وخاندي را وخاندي په دې مه خوشحالېږه دا ما ته د مخکې ورځو کې یو ملګري خبره کوله برازیل نه راغلی و د هغه وایي څه مسلمانان راغلي و غریبانانو او ورو ورو ورسره دا مرستې شروع شوې څه بعضو تنظیمونو سره یې مرستې کولې هلته خرچې شروع شو خرچې بس هغوی صفتونه شروع کړو د خرچې نه صفت شروع شو وګوره دا شتي چېرته یو مسلمان ملک روان ورو 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 بیا له کورونه ورکړو هو ښه صحیح کور دا ستاسو کورونه شو بیا د بچو خرچه ارس اخره کې چې بیا دا مطالبه وکړه وي که دا قسم سهولیت تاسو غواړئ یو څو کاله وله ورکړو که تاسو دا غواړئ چې دا جاري پاتې شي نو اسلام به پرېږدئ او نصرانیت ته به راوځئ راننوځئ نو د نیمو نه زیاتو پکې اسلام پرېښودو دا هغوی ما په خپلو سترګو لیدلي پرېښودو اسلام